کړې ده چې یو څوک یو بارګین ته لاړ شي، یو موټر والي د 6 میاشتو په کش باندې بیرته همدغه بارګین والا ترېنه واخلي په نغدو باندې، دغه کاروبار او دغه بیه جایز ده که ناجایز ده؟ نو جواب دا دی که مخکې دې دا ګاډی اخیستی و، د همدې بارګین والا نه واخیسته په قرضو باندې او بیرته په همدې باندې په نغد باندې خرڅ کړه، نو دې ته خو بیا ویل کېږي بیع العینه، دا کار حرام دی، دا ناروا عمل دی. او که داسې صورت و چې مخکې همدې بارګین کې سودا وشوله، خو لیکن د ګاډي خرڅوونکی بل څوک و، دا بارګین والا خو منځ کې داسې لکه منشیان غوندې دلالانې. نو که داسې صورت و چې یو واخیسته او بل پې خرڅ کړه، خو دا خرڅوونکی د بارګین والا نه غیر دی، بل څوک دی، بیا دوباره دې راواخیسته په دې بارګین والا باندې خرڅ کړه، نو اخیستی دی په قرض باندې د یو نه او خرڅ کړی دی په نغدو باندې په بل باندې، نو په دې صورت کې بیا باک نشته دی. خو که دواړه یو وي، چا نه چې اخیستی په قرض په همغه باندې بیرته په نغدو باندې خرڅوي، نو په دې باب کې صحیح روایت دی د بیبي عایشې والا چې دا کار حرام دی، ناروا عمل دی، دې نه بیا ځان بچ کول پکار دي. السلام علیکم ورحمة الله.